ننګرهار کې د هیواد د سیاسي ازادۍ د بیرته ګټلو 101 کلیزې دستوري له نظامي پریډونو را شروع شوې. د شاه غازي امان الله خان په مقبره د ګلونو ګېډۍ د ننګرهار سرپرست والي او د 201 سیلاب قل اردو قمندان بریج جنرال شفیق الله رسولزي له لوري کېښودل شوه. د افغانستان د خپلواکۍ 101 کلیزه دی د افغانستان ټول غیور او باشرفه ولس ته مبارک وي. د دې ورځې لمانځنه د غازیانو د وینو حفاظت، پالنه او ساتنه د ټول افغانستان او د افغانستان د ولس لپاره هغه ویاړونه دي چې موږ او تاسو ته د غازي شاه امان الله خان لخوا په ویاړ باندې رابخل شوي دي. د ازادۍ ورځ مبارک وایم. نن 28 د اسد د افغانستان د خلکو لپاره یوه تاریخي او د خوښۍ نه ډکه ورځ ده. امیدوار یم چې ټول افغانان آزاد ژوند ولري، آباد ژوند ولري او تل هوسا واوسیږي. په ټول عمر موږ کوشش کوو چې د خلکو لپاره امنیت تامین کړو ترڅو زموږ خلک هوسا ژوند وکړي، خپل کاروبار وکړي او زموږ هیواد انکشاف وکړي. دا خلک د ننګرهار په فوټبال لوبغاړي کې د غازي امان الله خان 101 کلیزې په مناسبت راټول شوي. بیرغ په لاس سپین ږیري او زلمي له ډېرې خوشحالۍ میدان ته کېوتلي او ملي اتڼونه کوي. کمانډو، ځانګړي ځواکونه، اردو او نور ځواکونو د چارواکو تر مخونو د وسلو نندارې هم وړاندې کړې. مراسمو کې خبرې ډېرې وشوې خو د ولسونو استازي وایي بیرغ، قانون او امنیتي ځواکونه یې سرې کرښې دي. هغه ولس چې همیشه یې د خپل خاورې دپاره قرباني ورکړې نن د خپل جشن لمانځلو دپاره کوشش دا کوي چې ښار ته راشي او جشن په غوش او په جوش او په ولولو ولمانځي. دا ماشومه هم دلته د دې ورځې د لمانځلو په پار راغلی. ملغرله خوښه بریښي او ټول هیوادوالو ته د ازادۍ د ورځې مبارکي وایي. مرغله یم او د 101 کلیزې ټولو مسلمانانو ته د زړه له کومې مبارکي وایم د ازادۍ ورځ او ډېره خوشحاله یم چې داسې ورځ کې ګډون کوم او لمانځو یې. موږ ډېر د ورځې مانځلې ته راغلي یو، موږ ډېر خوشحاله یو، په خپل وطن باندې افتخار کوو. ډېرو په مخونو بیا داسې رنګونه کړي او دا ماشوم هم په نظامي دریشۍ کې د دې پروګرام جلبونکی انځور و. ځوانان وایي دا ورځې په ژوند ارمان وه. په دې پروګرام کې تمثیلي پرچې د ډېرو له سترګو اوښکې وبیولې. په ننګرهار کې د غازي شاه امان الله خان د ازادۍ بیرته ترلاسه کولو 101 کلیزه په داسې حال کې ولمانځل شوه چې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو خو د تیر په څېر عامو خلکو پکې ګډون نه و کړی.